زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. د بادغیس د مقر ولسوالۍ امنیه قمندان په یوې چاودنه کې ووژل شو. دا قمندان چې محمد اسماعیل نومیده تېره ورځ نږدې 1 بجه د امنیتي پوستو د کنټرول پر مهال په میر انځوي سیمه کې په یوې چاودنه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د بادغیس د امنیه قمندانۍ ویان نقیب الله امینی زیاتوي چې په دې پیښه کې د نوموړي یو ساتونکی هم ټپي شوی دی. متاسفانه ساعت 1 روز گذشته قماندان سید اسماعیل خان زمانی که به هدف چک و کنترل پست‌های امنیتی در سایه میرانزایی ها میرفت مورد هدف ماینی از قبل کشف شده دشمن قرار گرفت که متاسفانه به شهادت رسید. زلمه خلیلزاد د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان په برخه کې د سلاکار په توګه وګمارل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو تېره ورځ پاکستان ته له سفر مخکې وویل ښاغلی خلیلزاد به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ټیم سره د روغې جوړې په بهیر کې مرستې او د دغې لړۍ مشري به پر غاړه ولري. زلمی خلیلزاد چې تر دې مخکې په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر و، له ښاغلي پمپیو سره د پاکستان او هند په سفرونو کې هم ملګری دی. د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د وچکالۍ ځپلو کورنیو له 100,000 زیات ماشومان بیړني ملاتړ او ساتنې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په خپل تازه راپور کې همدارس ویلي چې دغه ماشومان د هغو کورنیو غړي دي چې وچکالۍ د خپلو اصلي مینو پرېښودو ته اړ کړي دي. د راپور له مخې له دغه شمېر څخه 40,000 ماشومان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري. ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې له دغو ماشومانو څخه د بیړني ملاتړ لپاره په راتلونکو 3 میاشتو کې 900,000 ډالرو ته اړتیا ده. ولسمشر غني د کاغذي پیژنپاڼو د سراسري کمپاین د څرنګوالي او د ویشل شویو پیژنپاڼو د کره شمېر معلومولو لپاره د سرشمېرنې ملي ادارې د رئیس په مشرۍ یو پلاوی ګمارلی دی. تر دې مخکې د نفوسو د احوا ثبتولو ادارې له ولسمشرۍ ماڼۍ غوښتي وو چې د کاغذي پیژنپاڼو د ویش څرنګوالي د معلومولو لپاره دې له نورو ادارو او متخصصانو څخه یو پلاوی وټاکي څو دغه بهیر وارزوي. په کونړ کې د چارتراش لرګیو ډیری قاچاق د وسلوال مخالفینو لخوا ترسره کیږي. د کونړ والي زیاتوي پر هغو ولسوالیو چې حکومت ولکه نه لري وسلوال مخالفین ونې پرې کوي او پاکستان ته یې لیږدوي. له څو ورځو راهیسې طالبانو په غزني، بغلان او هلمند ولایتونو کې د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګولی دی. د غزني والي او د هلمند مخابراتو رئیس وایي طالبانو پر سیمه ییز حکومت د فشار راوړلو او د خپلو پوځي موخو لپاره په دغو ولایتونو کې د مخابراتي شبکو فعالیت درولی دی. په هلمند، غزني او بغلان کې د مخابراتي شبکو د چوپړتیا او پرې کېدو د دې ولایتونو اوسیدونکي له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د غزني والي وایي طالبان د غزني په سیمه ییز حکومت د فشار په موخه او همدارنګه د افغان حکومت په وړاندې د عامه ذهنونو د خرابولو په موخه په دې ولایت کې مخابراتي شبکې بندي کړي. از یک آدرس نامعلوم از جای نامعلوم بعد از ما یا زنگ میزنه یا برای تهدید به این میکنه که شما پالتایتان را بند بسازید. دغه ستونزه یوازې په غزني ولایت کې نه بلکې په هلمند ولایت کې هم له نږدې 2 اونیو راهیسې مخابراتي شبکې فعالیت نه لري. هغه کار چې د دې ولایت د مخابراتو رئیس وایي طالبان خپلو پوځي موخو ته د رسېدو په موخه دغه شبکې بندي کړي دي. دوی چې کومې شبکې فی الحال بندي کړي دا د سیاسي او نظامي اهدافو لپاره یې بندي کړي. ظاهره داسې ښکاري. خو د هلمند ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو بندېدل د ناامنیو په مهار کولو کې د افغان حکومت کمزورتیا بولي. نږدې 10 ورځې کېږي چې د خصوصي شبکو فعالیت درولې دي. خپل فعالیت د طالبان لخوا ځکه چې ورته ویل شوي وه چې تاسو فعالیت ودروئ ده. د مخابراتي شبکو نشتون ډېره اغېزه کړې ده پر اړیکو باندې، پر ارتباطاتو باندې. ډېر زیات خلک په دې کې د انټرنټ څخه استفاده کوي. په بغلان ولایت کې هم وضعیت په همدې ډول دی. د هغو مخابراتي شبکو له ډلې ځنې چې په هېواد کې فعالیت کوي یوازې یوه مخابراتي شبکه په دې ولایت کې فعاله ده. خو د کورنیو چارو وزارت د ناامنۍ له امله د ځینو مخابراتي شبکو د مخابراتي چوپړتیا و پرې کېدل نه مني. بعضی از تاورهای مخابراتی در بعضی از ولایات قطع شده، خصوصا در ولایت غزنی. این مربوط خود کمپانی های مخابراتی میشه به خاطر از اینکه در شهر غزنی برای فعلا تامین امنیت است. هیچ مشکلی در او بخش وجود نداره. و مغختل په دې اړه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او اترا مخابراتي ادارې نظر هم واخلو، خو له ډېرو هڅو سره د دې دوه ادارو مسؤلین خبرو ته حاضر نشول.
دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله امان